نهم پارد اتم رکود نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إلى آخره صدق الله مولانا العظيم. فتیو راتونو مبارکو کې دا خبره معلومه شو موسی علیه السلام کویتور ته لاړ د پاره چې د قوم د پاره هدایت راوړي د قوم د پاره کتاب راوړي. سامری د موقع نه استفاده وکړه خپل قوم گمراه ک خلک په عبادت خوسی باندې اخته کړه. کله چې موسی علیه السلام بیرته واپس راغی قوم ته قوم په دې حالت باندې ولید. موسی علیه السلام په دعوت باندې دغه په اثر باندې خلک ټول تایب سو. دا خلک دوه قسمه یو خلک چې منافقانو ظاهري توبه وباسله حقیقت کې توبه نه وستله لکه سامری او د سامری ملګری. یو داسې خلک چې هغوی واقعي توبه وباسله. الله پاک د دواړو ډلو بیان کوي. کوم کسان چې لګېدلي توبه سرسري ایستلې وه هغوی دا توبه واقعي نه ویستلې د منافقت توبه ایستلې وه لکه سامری او د سامری ملګري انډیوالان. الله پاک د هغوی دپاره په دنیا کې ذلت مقرر ک او په آخرت کې الله پاک خپل غضب او عذاب الله تعالی ورته مقرر ک. د آخرت عذاب خو عام کافرانو دپاره ده. هر کافر چې څومره کفر ده او څومره ماته دغه ګناهونه دي په مور اندازه باندې الله تعالی هغوی دپاره عذابونه ټاکلي دي. اما په دنیا کې ذلت څه شی و د سامري دپاره هغه ذلت ګوره دا و چې الله پاک سامری چې دا او وخت سره هلاک نه که بلکې سامری کې الله تعالی داسې یو مرض پیدا که چې چاته به لاس وروړ یا چا به دته لاس وروړ په هغه دواړو کسانو باندې به تبه راتله. لکه د کرونا غونته مرض. کرونا کې خو داسې یو مرض و چې مطلب کوم سړی چې هغه مریض وي بل چاته لاس وروړي د خلکو په اصطلاح باندې وایي بل سړي باندې هم مرض راځي نو خلک یو بل نه څه کوي روره ډډه کوي. سامري دا رقم ته مرض و که چاته به لاس وروړ یا چا به دته لاس وروړ دا دواړه کسان به په مرض باندې اخته کېدل. دواړه کسانو باندې به تبه راتله. لهذا د سامري ژوند د حیوان ژوند د خلکو نه کناره او لرې په دشتو په اطرافو کې ګرځېدل د جامعې نه لرې پاتې کېدل یو حیواني زندگی الله پاک چاته نصیب کړه د سامري ته نصیب کړه. الله پاک یو اوږد عذاب په ده باندې مقرر کړ او دا عذاب یوازې داسې نه و چې دا عذاب ده پورې راغی. علما کرام لیکي مفسرین لیکي وایي تر اوسه پورې د سامري په اولاده کې دا مرض شته. دا تب او تبجن کېدل دا تر اوسه پورې په دې کې څه شته ورور د عذاب په دې کې شته. ما په خپل یو کتاب کې لیدلی کوم سړی چې په دروغو باندې قسم خوري دغه د قسم اثرات و تر و پښتو پورې چلیږي. دا سنه چې یوازې دغه سړی قسم خور ته مطلب تکلیف رسیږي بلکې نه بچو ته د بچو ته تر و پښتونو پورې دغه د کلام پاک دغه عذاب او د کلام پاک دغه بیادبي هغه اثرات د خلکو په دې ذات کې او د سامري خو تقریبا په سوونو باندې پښتونه تیر شوي دي په سوونو بلکې په زرګونو باندې پښتونه تیر شوي دي. وایي تر اوسه پورې دغه په اولاده کې دا مرض مطلب اوس هم لا شته. دا د الله تعالی په دوی باندې څه یو عذاب ده چې بدبخته په وجه باندې الله تعالی د ټول د نسب او ټول د حسب الله تعالی څه په دې مرض باندې څه اخته کړه تکلیف باندې اخته شوي دي. دا خو د دنیا ذلت او د آخرت خو الله تعالی سخت عذاب دغه دپاره ټاکلی. کوم کسانو چې هغه توبه وباسله توبه واقعي توبه وباسله د توبې دپاره شرط دا چې ورځ به راسي تاسې به تورې راواخلئ. په دې وخت کې یو سړی به خپل ځان او به ورور او بل یو بل به سره نه پېژني دا تورې به سره استعمال کوي. چې کله تورې سره استعمال سي په یو میدان کې څومره کسان چې هغه مړه سو هغه به شهیداني او څومره کسان چې بچ پاتې سو هغه به مغفور وي. الله تعالی به دغه توبه قبول کړي تیره ګناه به الله تعالی ورته معاف کړي.
د خلکو په دې شرط باندې عمل وک کله چې عمل وک الله پاک د خلکو خپل توبه څکړه قبول کړه د هر امت د پر خپل توبه د خپل اندازې د رسول پاک علیه السلام د امت د ګناګارانو د پر الله پاک څو شرطونه ذکر کړي کله چې حقوق الله ضایع شي د الله په حقونه ضایع شي په تیر ګناه باندې پښیمانه شي التوبه الندم توبه پښیمانتیا د په تیر ګناه به پښیمانه شي آینده لپاره به عزم وکړي چې نیک ومه په جواب باندې به استغفار وای بس خبره ختمه شو او کله چې حقوق العباد ضایع کړي وي دا درې وړه معاملې به ورسره وي څلورم معامله دا ده یا به دغه سړي نه بخښنه غواړي یا په خاوند د حق باندې به حق سپاره بیا توبه ستا قبلېږي دي کې څلور شرطونه دي په توبه کې څلور شرطونه دي په حقوق الله حقوق العباد کې ام به د خاوند نه یا بخښنه غواړي یا به حق ورته رسوي یو خبره شوه په تیر ګناه باندې پښیمانتیا کې آینده به عزم کې چې دا کار نه کوم او په جواب باندې به څه ووایي استغفار ووایي د تیر امتونو ګناهونه چې د هغې توبه د بني اسرائیلو توبه په دغه ډول باندې وه چا چې کفر وکړه چا چې دا ګناه وکړه لحاظ هغه سړی به څه وکړي وروره توبه وباسي دا یو بل به سره ووجدي څومره خلک بچ پاتې سو هغه به مغفور وي الله تعالی به هغو ته عفو کړی وي او څومره کسان چې مړه شوي هغه به شهیدان وي الله پاک د دواړو ډلو بیان وکړه هغه نه وروسته د موسی علیه السلام هغه سکون وشو او غصه سړه شوه او کومې تختې د تورات چې په ډېر شدت باندې موسی علیه السلام په ځمکه باندې ایښې وې تختې بیرته راواخیستلې او کتابونو کې راځي چې الله پاک هغه تختې ورته بدلې کړې په نورو تختو باندې ورته بدلې کړې کوم چې ماتې شوي وې هغه هدایت او هغه تفصیل د هر شي الله تعالی موسی علیه السلام ته څه ورک کله چې ورکړه موسی علیه السلام خو قوم خو له دې مشکل نه خلاص او چونکې دا یو بېادبه قوم و هر وخت سره هغوی به پلان د الله د غضب یو پلان به هغوی جوړاو وروسته کله چې تورات حکمونه ولیدل په تورات په حکمونو کې شدت و په دې کې سختي وه لهذا دا خلک ولګېد د موسی علیه السلام ته ورسي موسی علیه السلام دا معلومات موږ ته نه کېږي دا کتاب تا جوړ کړی ده که نه د الله د طرف نه ده که بل چا در کړی موږ په دې خبر کتاب باندې تصدیق نشو کولی باور پې نشو کولی هله به موږ باور وکړو چې موږ په خپله د الله په خبرې واورو او تا سره الله په خبرې کې موږ واورو او چې او دا کتاب زما کتاب د ما موسی علیه السلام ته ورکړه لپاره د بني اسرائیلو موږ به ومنو موسی علیه السلام ولګېد الله پاک د سوال وکړه الله پاک ورته حکم وکړه موسی علیه السلام 80 کسان د بني اسرائیلو څخه انتخاب کړه 12 فرقې وې 12 پالټۍ وې 12 قبیلې وې د هر قبیلې څخه کسان برابر کړه 80 کسان برابر کله چې 80 کسان برابر کړه ځان سره بوت له چا کوی تور ته الله پاک د موسی علیه السلام سره خبرې وکړې د خلکو خبرې په خپلو غوږونو باندې واورېدلې چې واورېدلې بیا هم د خلکو وویل چې موږ په دې خبرو باندې تصدیق او باور نه کوو تر څو پورې چې الله پاک په خپلو سترګو باندې لیدلی نه چې دا خبره دوی وکړه په دې وخت کې د الله په غضب په دوی باندې راغی غضب داسې راغی په یو ځای کې سورة بقره کې الله تعالی ذکر صاعقې راغلی چې په دوی باندې جبرائیل علیه السلام څه وکړه چغه ووهله او په دغه ځای کې ذکر د رجپې راغلی رجپه معنی زلزله په دوی باندې راغله او تفسیرونه لیکي چې دغه دواړه به شوي د پاسه د جبرائیل علیه السلام چغه او د پښو لاندې څه زلزله لهذا الله په داخله څه کړه مړه کړه یا واقعي مړو یا د مړو په شان ته پراته د کسرنګ یو سړی سخت یو مصیبت راسي او دا رقم اوازونه راسي او دا رقم تندرونه د پاسه سړي باندې راسي بیا خلک وګورځيږي بیهوش شي نو یا مړو یا د مړو په شکل باندې پراته په دې وخت موسی علیه السلام حیران سي الہ کریمه دا خلک ته خپې جنسي ګناګاران دي دا هغه خلک دي چې وخت الہ تعالی مطالبه کړي مانه مطالبه کړي او چې موږ ته د بوتان پیدا کسې منګي بندگی هغه وخت بیا د بي کړي و لاغنه ما سوا د فرعون غلامی کې اخته په بندگی کې اخته الته ته هلاک نه کړه په غزا د هلاک نه کړه الہ عبادت چا خوشي وک الته ته هلاک نه کړه غون د هلاک نه کړه الہ دی غزا کې ستا خو د خلکو د هلاکت اراده نشته چې نشته الہ کدا خلک د مړ پاتې سي مړ شي مړ پاتې شي نو زه به قوم ته څه جواب وایم نو خامخا دا قوم بلګي ما بقتلی
خلک به دا وه چې موسی علیه السلام دا 80 کسان په خپله چېرته بوتله او قتل یې کړه. لهذا الهه دا خو ستا یو امتحان ده، په دې به ډېر خلک ګمراه سي، ولې هغه به ولګي ما سره دښمني به شروع کړي. ډېر خلک به داسې چې هغه به په دې پوه شي چې د خلکو بېادبي کړې ده. په دې کې هم د الله یو حکمت دی، ځکه الله پاک د خلکو سره د عذاب ورکړی ده، تکلیف یې ورکړی. دا معامله به د بعضو خلکو دپاره عذاب سي، د بعضو خلکو دپاره به هدایت سي. الهه ته دا خلک بېرته ژوندي کړه. الله پاک دا خلک بېرته را بیدار کړه، را ژوندي یې کړه الله پاک، چې الله پاک را ژوندي کړه. لهذا بیا وروسته الله پاک دا خبره ثابته کړه موسی علیه السلام ته. الله پاک وفرمایي چې ګوره خبردار، یو زما رحمت ته، بل زما عذاب ده. زما عذاب خاصي او زما رحمت د هر چا دپاره رسېږي. زما رحمت عام ده، عذاب مې څه ده ورونه خاص ده. دا هم د الله پاک رحمت دا خلک بېرته څنګه کړه؟ ژوندي یې کړه. او هغه د الله تعالی عذاب چې د خلکو بېادبي وکړه الله پاک څنګه کړه؟ مړه کړه. خو د الله پاک رحمت عام ده، عذاب یې څه ده ورونه خاص ده. او د الله رحمت دوه قسمه رحمت ده، یو دنیوي رحمت ده، یو اخروي رحمت. د الله دنیوي رحمت مسلمان تم شامل ده، کافر تم شامل ده، هر چا ته رسیږي. الله رحمان الدنیا ده، الله رحمان ده، د الله رحم په هر چا باندې ده. اما د آخرت رحمت څه دغه خاص مؤمنانو لره ده. هغه مؤمنان چې دغه ځای کې الله پاک صفتونه د مؤمنانو ذکر کړي دي، چې مؤمنان کله دا صفتونه ولري د الله پاک د آخرت رحمت به د خلکو ته څه کېږي؟ رسیږي. الله پاک دې موږ ته د الله رحمتونه نصیب کړي، د الله غضب نه دې الله پاک موږ وساتي. دغه څو مسایل په دغه ځای کې بیانېږي. الله پاک فرمایي ان الذين یقینا هغه کسان اتخذوا العجل چې نیولې خوسکي لره په خدایي باندې. ان الذين یقینا هغه کسان اتخذوا العجل چې نیولې خوسکي لره په خدایي باندې، لکه څرنګه چې د بني اسرائیلو دا کار کړی و. سینالهم زرد چې رسیږي به دوی لره غضب غضب په آخرت کې، من ربهم له جانب د رب د دوی نه. سینالهم زرد چې رسیږي به دوی لره غضب غضب په آخرت کې، من ربهم له جانب د رب د دوی نه. وذلت او رسیږي به دوی لره ذلت خواري، ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې، لکه څرنګه چې سامري باندې الله پاک هغه ذلت او هغه مرض مقرر کړ. وذلت ذلت بوي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. وکذالک همدانګي نجزي من جزا ورکو المفترین هغه کسان چې په الله پاک باندې دروغ جوړي. هغه کسان چې په الله پاک باندې دروغ جوړي دی خلکو ته موږ دا رقم ته جزا ورکو، په دنیا کې ذلیله، په آخرت کې د الله د عذاب سره مخامخ. علما کرام فرمایي هغه څوک چې په دین کې نوې لارې لټوي، په دین کې نوې عقاید لټوي، دا مفترین دي. په الله باندې دروغ جوړي، د الله پیغمبر باندې دروغ جوړي، دا به هم د عذاب سره مخامخ وي. په دنیا کې به ذلت وي، په آخرت کې به الله پاک سنگین عذاب د خلکو ته ورکي. د ډلې نه د الله پاک مونږه وساتي. الله پاک فرمایي دا خو هغه کسانو چې توبه ونه باسله، سرسری توبه و د منافقت توبه وباسله، د هغو دپاره دا حکم و. والذین کسان عملوا السیئات چې عمل د بدوی کړی ده، والذین کسان عملوا السیئات چې عمل د بدوی کړی ده، ثم تابوا بیا توبه وباسله، من بعدها وروسته له دې نه. دا کوم کسانو چې عبادت کړی او بیا توبه په صداقت باندې وایستله. توبې دپاره شرط څه یو بل وهلو. الله پاک فرمایي وآمنوا بیا دوی ایمان راوړی، تجدید د ایمان یې کړی، ایمان یې راوړی. خالق فرمایي ان ربک یقینا رب ستاسې ده من بعدها وروسته له توبې نه، من بعدها وروسته له توبې نه، وروسته د ایمان نه، لغفور الرحیم بخونکی او مهربانه ده، بخونکی ده او مهربانه ده. ولما سکت هر کله چې سوړ شو عن موسی د موسی علیه السلام نه الغضب غصه، ولما سکت هر کله چې سړه شوه د موسی علیه السلام نه الغضب غصه، اخذ الالواح راواخیستلې تختې، کومې تختې چې تورات پکې لیکل شوی و، د په شدت سره په سختۍ سره په ځمکه باندې څه کړې وې؟ ایښې وې. وفي نسختها په لیکلو د تختو کې، وفي نسختها په لیکلو د تختو کې، هدن هدایت و رحمت رحمت، هدایت او رحمت. خو د رحمت نه هر څوک استفاده کوي نه،
د هدایت نه هر څوک استفاده کوي نه للذین دا هدایت او رحمت هغه کسانو د پاره وو هم لربهم يرهبون چې د خپل رب د پاره یریږي هم لربهم چې د خپل رب د پاره یریږي معنا د خپل رب نه یریږي نو چې د خپل رب نه یریږي د خلکو د پاره هدایت او رحمت ځکه چې د هدایت او رحمت د خلکو استفاده تر نه کوله او چاته استفاده نه کوله بدبخت او گمراهان او سامریانو تنه څه نشوي کولای ورو استفاده کولای نشوي واختار موسی ورک موسی علیہ السلام قومه د خپل قومنا 70 رجلا اویا کسان کله چې د خلکو دا وله څه پته لګیږي دا کتاب دی الله پاک کتاب د کتا د خپل ځان جوړ کړي نو موسی علیہ السلام اویا کسان انتخاب کړي کوی تور ځان سره بوزي او د الله په خبره واوري واختار ورک موسی علیہ السلام قومه د خپل قومنا 70 رجلا اویا کسان لمیقاتنا زمنګ د هغه وخت ملاقات لپاره زمنګ د وخت ملاقات لپاره چې موسی علیہ السلام سره الله پاک کوم خبره کوله فلما اركل اخذتهم الرجفه چونی ول دوی لره زلزله کله ونی ول کله چې اویا کسانو خبره واورید بیا تصدیق ونک او دا خبره وکړه چې موسی علیہ السلام موږ ته الله پاک کوخه نو الله پاک په دې باندې زلزله وکړه هر کله چې ونی ول دوی لره زلزله نو قال موسی علیہ السلام فرمایل ربي یا ربي ای زما ربا لو شئت کستا خوخوي لو شئت کستا اراده د دوی هلاکت وای معنا ست دوی د هلاکت اراده نه لري ولې کتا اراده وای نو اهلكتهم تاب هلاک کړو دوی لره من قبل مخکره دینه تاب هلاک کړو مخکره دینه ځکه مخکې ډېر جرمونه کړي عبادت خوسي وک مخکې ورور د بت پرستی اراده وکړه صحیح شو تاب الته هلاک کړي خو دینه معلومیږي سیتا دوی ته اراده د هلاکت نسته د سرزنشت زورنه ده و ایا مال رب د هلاک کړي و ایا مال رب د هلاک کړي اتهلكنا اتم هلاکه اتهلكنا اتم هلاکه بما په هغه سبانه فعل السفهاء او چکیه هغه بیوقوفه قمقلان منا زمننا اتهلكنا اتهلاکه من لرا بما په هغه عمل باندې فعلا چې کړي دي السفهاء او بیوقوفانو قمقلانو منا زمن ان هي نه دغه واقعه الا فتنتک مگر ستا امتحان ده الا فتنتک مگر ستا امتحان ده تدلو ته گمراه کې بها پدی فتنه باندې منتشاو چا در خوښشي ډیر خلک به گمراس دشمنی به شروع وتهدي هدایت ورکه من هغه چا لره تشاو چې ستا اراده وشي انت ولينا تزمن کار جوړون کې انت ولينا تزمن کار جوړون کې نو لہذا کارم دا جوړ کا چې دا خلق را د ژوند دي کا فاغفر لنا منتبخنو کا ورحمنا منتبن رحم کا وانت تسي خير الغافرين غربكن کې ته غربكن کې واكتب لنا مقرر کمنګلرا في هذه الدنيا پدی دنیا کې حسنه نکی واكتب لنا مقرر کمنګلرا په دې دنیا کې نیکی او په آخرت او په آخرت کې نیکی ان هدنا الیک یقینا من رجوع کړه د تا ته ان هدنا الیک یقینا من رجوع کړه تا ته قال الله پاک فرمایل عذابی عذاب زما اصيب زر سوال کوم به په عذابانه من اشاء چاته مې اراده وشي عذابی عذاب زما اصيب رسول قوم به فعذاب سرا من اشاء چاته مې اراده وشي ورحمتي رحمت زما وسعت فراخ ده كل شيء هر شي لره زما رحمت فراخ ده هر شي لره په دې وخت کې شیطان هم دا ول چې د الله رحمت خو سي فراخ هر شي لره د زم یو شی د الله رحمت به ما د پاره هم وي د اخرت رحمت دنیا رحمت خو سرشته سی ورو د الله په نعمتونو کې ګرځي د الله په ځمکه باندې ګرځي د اخرت رحمت الله پاکو فرمایلنا د اخرت رحمت د پاره څه شرطونه دي اول شرط دا چې د الله د پاره به د تقوا بلري پرهیزګاری بلري بل زکات به ورکي بل د الله په آیاتونو باندې به ایمان لري فساكتبها ز مقرروما فساكتبها ذلك ما معنا ز مقرروما دا رحمت خپل
للذین هغه کسانو لره یتقون چې د الله نه یریږي یتقون چې د الله نه یریږي ويؤتون الزکات ورکی زکات لره ورکی زکات لره او والذین هغه کسان دي هم دوی بآیاتنا زمن پایاتونو